السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله جوړ روغ اوسئ. زاهد الکوزی ستاسو درانه چوپړ کې ما د ټکنالوژي زده کړې چینل او فیسبوک پیج له طریقه موږ همیش کوشش کوو تاسو لپاره نوي او تازه طریقې در پیدا کړو او ستاسو په حضور کې وړاندې کوو. نن غواړو یو داسې طریقه درته در وښایو چې څنګه کولی شو بغیر له کوم اپلیکیشن څخه زموږ د فیسبوک، مسنجر، واټساپ، ټلګرام، انسټاګرام او دغه راز نور اجتماعي شبکو له اعلاناتو څخه ځان د تل لپاره بېغمه کړو. راځو لومړی ډیټا آن کوو. تاسو وګورئ چې موږ له څومره اعلاناتو سره مخ کیږو. د دغه اعلاناتو څخه د بېغمتیا لپاره، د بېغمۍ لپاره موږ تاسو په هغې طریقې عمل وکړئ، انشاءالله چې له دې نوټیفیکیشن یا اعلاناتو څخه به بېغمه شئ. وګوره اوس موږ موبایل کارونه ډېر په اسانۍ سره کولی شو او دا چاپلوګی وي د انسان لپاره. راځو ډیټا بندوو تر څو اعلانات هم ډیټا هم بنده کړه. اعلانات یو څه سټاپ شول. سیټینګ ته چې راغلو مای ډیوایس ته راځو. مای ډیوایس نه وروسته ساوند اینډ نوټیفیکیشن ته راځو. ساوند اینډ نوټیفیکیشن نه وروسته به راسو لاندې اپلیکیشن نوټیفیکیشن ته. اپلیکیشن نوټیفیکیشن کې به هغه پروګرامونه چې موږ یې غواړو اعلانات یې بند شي، لکه د فیسبوک غواړو چې اعلانات یې بند شي، فیسبوک باندې کلیک کوو، بلاک وهو او همداسې راځو هر پروګرام چې تاسو غواړئ د هغې له اعلاناتو بېغمه شئ، په همدې توګه یې بلاک کوئ اعلانات یې، نو تاسو ته به هیڅ اعلان د هغې پروګرام څخه نه راځي. وعلیکم سلام. اوس ډیټا آن کوو، ګورو چې کوم نوټیفیکیشن موږ ته راځي او که نه. دا دی تر اوسه ټنګ هم ونه شو، ټول اعلانات بند شول. په دې هیله ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره زموږ فیسبوک پیج ټکنالوژي زده کړه او دغه راز زموږ یوټیوب چینل چې په دې ادرس کې تاسو ورڅخه لیدنه کولی شئ. دا دی موږ پې کلیک وکړو، زموږ فیسبوک پیج لایک کړئ او زموږ چینل چې اوس تاسو ته درښایو هغه هم سابسکرایب کړئ تر څو زموږ له هرې ویډیو ژر او ښه خبر شئ. دا زموږ چینل دی، دې کې موږ نورې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره اپلوډ کړي، هغه هم وګورئ او راتلونکي کې به هم موږ د همدې چینل له طریقه تاسو ته تازه او په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کوو. د یو بلې ویډیو پورې ما زاهد الکوزي ته اجازه راکوي. ښه وخت.